د ملي دفاع وزیر سرپرست محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د آذربایجان له سفیر سره وکتل. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د ملي دفاع سرپرست وزیر په کابل کې آذربایجان سفیر سره وکتل. د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې د آذربایجان هیواد د اسلامي جمهوریت له سفیر ښاغلي الهام محمدوف سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دې کتنه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر وویل د دوه مسلمانانو هیوادونو ترمنځ دوستي او مشترکات ډیر د ویاړ خبره ده. په کابل کې د آذربایجان د سفارت پرانیستل یو مثبت ګام دی او موږ د اوږدمهاله اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي او تجارتي او په نورو برخو کې د همکارۍ لپاره د ژر پیل کولو لپاره غوښتونکي یو. د آذربایجان سفیر په کابل کې د خپل هیواد د سفارت د بیا پرانیستلو په اړه د اسلامي امارت له باور او همکارۍ څخه مننه وکړه او ویل موږ د اړیکو د ټینګښت ترڅنګ له اسلامي امارت او دغه هیواد له خلکو سره د همکارۍ لپاره چمتو یو. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. غریبانو ته الله سپارم. ښې چارې